أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. دیر جمعونا زمنگا یو بحث اغا شروع و اغا اختتام تورسید چی اغا جہنم متعلق بحثو. نن زمنگا بل بحث شروع کی یا دا متقیان و دا مومنان و دا کور او دائر ٹکانی چی داغی دا جنت ویلی شی دا یہ متعلق بحث میں شروع کو. و دین مخ کی دا تمہید په طور باندې یسو خبرې هغه رسکو. جنت او جهنم دا هغه څوک مني چې هغه ایمان بالغیب لري او دا د مؤمنانو عقیده ده چې مؤمنان دا هغه شی هم مني چې هغه زمونږ د سترګو نه غایب دی او الله او رسول موږ ته خبر را کړی. کوم سړی چې دا نه مني هغه وایي زبا خبر امنم او زبا شیمنم چې هغه په عقل سره معلومول شم او یا دایز مشاهده کولې شم. کدا عقیده څوک ساتي نو دا مؤمن نه دی او دا مسلمان نه دی. ځکه دا دین یو اهم ضرورت یو اهم رکن چې هغه ایمان بالغیب دی دغه نه انکار کوي. ځنې خلک هغه شته چې د اسلام په جامه کې هغه د ایمان بالغیب نه انکار کوي. دیو جن اصل خلق اغید جنت و جہنم نے انکار پدی بنیاد بانے کئی چی دا عقل نہ خلاف تھی اور دی مشاہدہ نے شکی دلے. لاول منگ دا خلقو دائی لگ تاریخ ذکر کو چی دا خبری لاول شاہ شروع کری دی چی کتاب و سنت بدے کی کم احکام کم مسائل کم اخبارات اغا ذکر کی دا منگ پا عقل بانے تلو چاقل داغی انکار رکھاو نو منگ بے منو چاقلی انکار کاو نو بس آغا منگ نشو منو دلے دی بنیاد شاگی خو دلے. اصل کی خدا لاول خبر دا مشرکان ہوا لکا دوبارہ جوند دین انکار چی کڑے مشرکانو کڑے دہریو کڑے وسیم کئی اواغی بداوے لا اذا متنا و کننا ترابا ذالک رجم بعید کرچی منگ ملشو او منگا خاوری شون دا خو واپسی لڑیر لری دا عقل دا خو عقل لمنی بلکہ مشرکان با یو بل تداویل دا تنز او دا مصری پتور بانے بے یو بل تویل هل ندلکم وقال الذین کفروا کافران وی هل ندلکم علی رجل منگ تاسو تا دا یو سڑی بارکی خبر ندر کو یو سڑی تاسو تنخیو ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. یو سړی د تنخیو چای تاسو ته دا خبر درکړي چې کله تاسو زری زری کلی شي په پوره زری زری کېدلو سره نو تاسو په یو نی پیدائش کې وای. دا یو عجیب غونډه خبره کوي افترا علی الله کذبا به جنہ دغه یا په الله دروغ ویل دي او یا په دبانې لیونتوب دی. الله وینا نا بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب والضلال البعید بلکہ کسان چې کفر یې کړی دی ایمان په آخرت نه لري دا په عذاب کې او په گمراهی لري کې به د حق نام. لاول خدا مشرکان انکار کړو لیکن اسلام کې دنه بیا چا انکار او کچھ د اسلام لیبل د اسلام جامع غستلوا دا په دویمه صدی کې جهم ابن صفوان دا یو زندیق او یو بیدینه تیر شوی دی جهم ابن صفوان او داغا علاکار او داغا تابیدار ایت جهمیه به ویل کېدل شي دی راولګي دا لاولې د الله صفاتو انکار وکړو دلاول د الله صفاتو نه انکار وکړو بیا دغه سره سره د جنت او د جهنم نه انکار وکړو او نورم داسې خرافات په دین کې هغه شامل کړو. دای سره سره واصل ابن عطا چې دام په دې دویمه صدی کې یو کس تیر شو او دا د معتزله سربراو دغه
مقلدین او د تابعدار او تبع معتزله ویل کېدلی شي د امراوله کې دوه ویل چې په اسلام کې کوم خبره د عقل خلافي داغه ومنګ تعویلونه کو یا به داغه انکار کو بیا په څلورمه صدۍ کې بغداد کی بعضی صوفیا خلک یو د صوفیای کرام وای بعضی متصوفه او بعضی صوفیا اغیر اول کې د واغی او تنظیم جوړ کو د اخوان الصفا په نوم باندې او اغیر اول کې د اسلام چې کوم ارکانو نبوت رسالت مز روزه حج زکات جنت جهنم د دې لپاره دوه معناګانې دي یو معنا ظاهری دا بل معنا باطینی دا معنا ظاهری باندې دا مسلمانان صحابه تابعین دا پویږي او په معنا حقيقي باندې من خلق پویږي او یو بل تعبیر هغه لور کو حقیقت ته او شریعت ته تفسیر کړي زما جدا خبرې دي بیا پرې نږدې اور کې سر سید احمد خان چې دا په 1868 کې د په برتانیې کې 2 کال پاتې شو 1870 پورې برتانیې کې د پاتې شو د هغې د نظریات او د هغې د افکارونو متاثره شو راغی هندوستان ته نو په علیګړ کې یونیورسټي جوړه کړه او هلته بیا تفسیر هم لیکل شروع کړه او خلکو ته دا تصور ورکاو چې ټیک ته موږ به قرآن او حدیث هم منو لیکن ساینس ته به انکار هم نه کوو ټیکنالوژي د هغې ته به انکار هم نه کوو نو د قرآن تفسیر شروع کو قرآن تفسیر اوس دا چاپ دی او پای کې هغه راول کېده د ذریات ور دین انکار شروع کو تم ځان ته عقل پرست چې زما عقل پرست چې د عقل کوم خبره خلاف وي هغه خبره ومنګ نه منو ډیر راول کې د ملائکه د وجود نه انکار وکړو د جناتو د وجود نه انکار وکړو معجزات رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د انکار وکړو او بیا داغی سر هغه حدیث چې کوم د عقل خلافو ډیر اول کې د داغی د انکار شروع کو د دجال د راوتلو نه انکار شروع کو داغه بیا په تابعداري کې بده وخت کې اوس په پاکستان کې چې بازي منکرین حدیث او ملحدین دي چې داغی سربراه جاوید احمد غامدی دی یو فاسق او فاجر انسان دی کلین شیوی کړي دی په شریعت برابر هم نه دی اته خلک مذهبي سکالر وایي او هغه د دجال د وجود نه انکار کوي کدا سه غټه مسله او دا شی حقیقت په قران کې ذکر وی کنه وایي دا په تلار چې کوم راوشي هغه انکار وکړو طلوع الشمس من المغرب قیامت یو علی مدار چې مغرب د منور راخیږي دغه نه انکار کو سر سید احمد خان او داغه په تابعداري کې داغه پارکټیانو چې په پاکستان کې وزوسی کې جاوید احمد غامدی او داغه نور پارکټیان هغه انکار وکړو او زمونږ تعجب خبردارا چې مونږه د ساينس والا داغه تجربه منو داغه خبرې منو سره د دې چې عقل هم نه مني خو موږ څه ویو یا رجیږي پویږي دا ډېر تکړه خلک دې تجربات کوي عالی او سره دي معلومات کوي وایي ته ډېر معلومات کیږي هغه موږ منو هغه په سره چې شمه هغه موږ تسلیمو لکه دا غي او څو نمونې تاسو ته پیښ کوم سه سوال دا وایي او زمونږ د ټول خلک یې مني دا کم چې عقل فرض ذات وایي کنه دا تسلیمه او دا مني یو خبر هغه دا کوي زه او څو نمونې پیښ کوم تاسو ته سه سوال وایي نور دا ولال دې اسمک ګرځي مونږ چې مشاهده کو په خبر سترګو چې مونږ یې حقیقت الله ته پته ده زره مشاهده خبر کوم مو خو چې ښکارای نو په سترګو باندې سحر نور په دغه ځیبان راخیږي ما خام دلته پریوزي او کچا دا ویل چې ارجینا نور ګرځي اسمک ولاړه ده هغه وینا سنځدانان پویږي اگر چې مونږ په ظاهر کې نو چې نور راخیږي اول ته پریوزي دا مشاهده مونږ نمونه رسېدانانو خبره منو دیم سید سوال وی چې نور دې نور د زمکی په مقابله کې دا 3 لکه وتی سرا چند دا د زمکی نه غټ د انور 3,37,000 چند دا انور وې د زمکی نه غټ وي
مونږ چې مشاهده کوو نو خو مونږ ته په اسمان کې وړو کې شی نشي راخیږي او پریوزي لیکن مونږ د سینسدانانو خبره منو وري ارجی هغه تجربات کړی دی وای ای پویږي دلته مونږ د علم اعتراف کو چاو مونږ د علم یو مونږ پینه پویګو دریم نمبر سینس والا دایو خبره کلی سینس والا زمون چې کوم دا نظام شمسی دی نو تنور دا نظام نو د دینه تقریبا 400 کرب کیلومتر لري 400 کرب عرب نه کرب کیلومتر په فاصله باندې بر یو بل نور دی وای برا یو بل نور دی چې داغه د دین ورته ډیر زیات غټه چې هغه ته الفا قنطورس ویل کېدل شي الفا قنطورس دا سینس والا وای 400 کرب کیلومتر لري د دین ورنه بل یو نور دی او دا غیر دې دی په دا ټول خلک یې مني په دې سکولونو کې هم دا استادان یې مني دا لیکچرران یې مني دا پروفیسوران یې مني چې او یار سینس والا ډېر تکړه دي حالانکه دومره لري وغي تللی دي تسلیمي مني وسره ولی وای دا تجربه کار خلک دی او افسوس تاره چې کله د نیوټن او دا په شان نور ساينسدانان هغه خپل کلیات پیش کړي زمنګ په سمج کې زمنګ په پوهه کې هغه ناراضي موږ ته اقرار کو دا زمنګ لا علم دا لیکن خالق کائنات او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله یو خبره وکي دا زمنګ عقل منی وای دا غیر موږ انکار کو پته لګي چې موږ خدای الله او رسول تابع نه یو موږ د عقل تابع یو او عقل هغه عقل چې ستا بس عقل د نیوټن د عقل نه خو تخپل عقل روس شماري چې د نیوټن عقل خو چت شماري لیکن زه تعجب تا کومه چې زما مسلمانان نن دومره شورسته شول چې د نیوټن عقل ام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عقل او چت شماري بالکل شماري کنه شماري د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کراشي یا دې دا زمونږ عقل نه مني او که د نیوټن خبر راشي د آینسټاین خبر راشي و یا رجلا موږ منو اگر که زمونږ عقل یې نه مني ځکه دا تجربه کار خلک دی سبحان الله عجیب خبره ده خراب شي د انکار به شروع کړي د اصحاب قبر نه منګه چې کوم دی په سترګو باندې غنینو حوض کوثر د انکار شروع کی دارنګه د پولیس رات د انکار شروع کی پولیس رات په کې چاره وستلې ده عقل یې زمونږ نه مني وای قرآن نه خلاف ته قرآن نه کمزه کی خلاف ته دا خلکو نه خلک متاثر شلال گمراه شول ما ته بل ورځ یو کس یو وکیل یو ایډوکیټ ما ته میسج کړو یاره یو عزت یو مفتی بیان اورما او د خپل ځان د اصلاح لپاره سبحان الله د خپل ځان د اصلاح لپاره اورما نو هغه پر اوس ویلو شرجی د پولیس رات پکې نشته لري پولیس رات پر جهنم د بره ده او قران کې الله فرمایي د جنتیانو مبارک چې لا يسمعون حسیسها دیو به خود جهنم کشارم ناوري نو دا خود قران خلاف ته لہذا د مولیانو ځان جوړې کړي خبرې دی وای نعوذ بالله حلال کی متواتر حدیث ما ورته ته اصلاح پر کې غزان گمراه کې د دې مفتیانو خبره تاور ځان گمراه کې دې کې ته اصلاح ګوري مال مخ کې سلف علما اغیب د اهل بدعو داغي د خلین قران هم ناوریدو سفیان ثوری بارک راضی سفیان ثوری هغه ته یو پیر یو بدعتي ویل د جهمیه او معتزله کې او کس کومه کې جما بیانو ویجیزو یو خبره زمانه غواره ورته الله اسمع منك ولو نصف كلمه استاد خلین نیمه خبره ناورم ویل سفیان ثوری مشهور امام تبع تابعی هغه مبتدی او توي وسیب قران د تویم ورستاد خلین قران هم ناورم ویل ما څه خبرې نه کېویل چاو تل دا ولې قران ته ویل نه قران د خلین ذکر ناورم کې دې چې ما ته قران ویل په دې مڅ کې یو خبر راته کړی وې د خپل خېټې نو د دین خلافه شیطان به څه وسوسه ما ورکه ورزوري وي سب ګبرا شوی مال صرف خو رما خو د مبتدعين د خلین قران هم ناورید او ترتیب بدعتيانو د دې زنديقانو د خلین ته غټي غټي خبري اوري هغه مني ما او ته راشه وسوګو رستا پلند الفاظ پيوما دا قران کوم آیات خلاف ته پولیس رات کړي وای چې الله اسمعون حسیسا قران کې الله او چې جنتیان به جهنميانو دای کشارم ناوري
نو دا جنت تا دا پولیس رات تا مخ کی داخله دا کروس داخله دا پا دی خوزان پوئے کا کنا جنت تا داخله دا پولیس رات تا روس تری که مخ کی دی خروس تری دا خود محشر میدان دا غیا احوال اللہ بیانی نمالو توی تا دی آیات مانا را توقع پولیس رات قرآن نصابت تے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا پتاس کی یو ترم نشتا مگر پر جہنم بور تیری گی دید سمانا کے عرض بدا کھو سمارنو چی کم خبرہ کا زمانگ عقل منی او کنمانی خوچی زمان اللہ ویل زمان رسول ویلا بس زب منم زمان عقل بسا عقلی دیو جنا حلینا موئی دا انسانان و عقل چی کم زی کی ختم شد آغینا اخو عقل تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کار کئی ہوئی انسانان و عقل چی کم زی کی ختم شد کنا نور اخوا کار نکی دا آغینا اخوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل چلی گی بیا زمان عقل چلی گی لہذا جنت اور جہنم متعلق عقیدہ زمان مسلمانان و آغشتر و دا ایمان بالغیب سر تعلق ساتی بہرحال دا میں تمہیدی خبر تاثر ہو کہ اس اصل مقصود لا رازو دا جنت متعلق بحث پکم انشاءاللہ لفظ جنت دا مفرد دے و دا دی جمع جنات راجی جنات جنت پا عربی کی اصل کی باغت میں لکھی گی او جنتن اغولی تمیلے کی دلیشی چی اغا گورا ورئی اولان دید عظمت کی طول پٹکڑی وی دیتا جنتن ویلے کی دلیشی نو اصل کی جنت جنت ذکر ویلے کی چی دا پا گڑو گڑو ونو بانے مشتمل لے دا پا خیصہ خیصہ ونو بانے مشتمل لے دا جنت حدود اربعہ دا سمر دی دائی پبارک قرآن دا ویلی دی فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون هیڅ یو نفس هغه ته پته نشته چې د پاره پټ څه ساتلی شوي دي کوم چې د سترګې پیښیږي دای چا ته پته نشته فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين چې دې مسلمانانو مؤمنان د پاره الله پټ څه ساتلی دي چې سترګې پیښیږي دا هیڅ چا ته پته نشته هیڅ چا ته معلومات نشته دا خود جنتون دا غی تفسیر منگو کو بل بحث تے آدھے اثبات وجود الجنہ جنت موجود دے او دا اللہ پیدا کرے دے جہنم جس موجود دے جنت ہم موجود دے فدیبان دیر سے دلائل اغشتر قرآن ہم دی قرآن خود رکھتے احادیث صحیحوں کی اور دودری حدیثوں نے ذکر کوما او دا این رسو بیا نور بحثوں جنت متعلق کوم اغدار حدیث و ردا معلوم ہے جنت فی الحال موجود دے لانا چکن رسو موجودی فی الحال موجود دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ کلچ رمضان راشد جنت دروازے کولاو کلیشی وغلقت ابواب النار او دا جہنم دروازے بند کلیشی وصفدت الشیاطین او شیطانان او توڑنشی حدیث مسلم کی راولی دا حدیث دلیل لے پدے چی جنت موجود دے کہ موجود نویر پا رمضان کی باغن کو دامے دلے واضی دار ایدویم حدیث کی راولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی کلچ پتاس کی وطن وفاشی اذا مات احدکم یوتن پتاس کی مرشی فإنہو یعرض علیہ مقعدہ من الجنت والنار بدبان دی خپل اغزید جنت اور جہنم نے پیش کی دلیشی او بعض روایتوں کی رسی دی فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي کلچی انسان وفات شي په قبر کې کې خود دلیشی دی حساب د سوال جواب نرستا بیادت خپل زه د جنت او د جہنم او تصارو بیگا پیش کی دلیشی کله جنتیانو نه د جنت سے او پیش کی دلیشی پلانی آغا استازه دی دا برزخی خبر ہے دا دا غشا سر تعلق ساتھی شتو کل تک کی خود لیشی منگ پاقی نہ پوئیگو اور دا یہ مخی ماتا ستا مثال ویرے مغالباً دا دسی مثال دلیل کدا خوب بنتے یہ سڑے چی پا خوب کی صحیح نہیں کنا لرے تلے پر یہ خوب کی گرزی چرت سعودی عرب تا تلے یا بلے علاقے تا تلے کل پشتو باغونو کی گرزی کل یوزے کل بلزے اس حاودل تا پا کامبٹ کی پرو دی یا پا سمربا کی پرو دی محسوسی سوک دا تلے سوک تے پدے خوب کی دا کم سڑے چلتے ادھر آگے محسوسی کنا دا احساس آگا سوک کئی چلتے پا قبر کی پروتی خواہ موت احساس شکو لے
لہذا تخپل زید جنت یا د جهنم پیش کېدلی شي وتا کله جنتیانو نه ملائکو ته پلاني اغه استازې دی دا ټول نقشو نظاره وته خودل کیږي دا دی بنگلا دا دی باغ دی دا دی بیبيان دي دا فلان دا استازې دی او که چرته د جهنميانو نه نو ته وی اغه استازې دی دا او چې ګوري کنه دا لمبي چې وਹੀ او په دې کې دا پلانې جیل دا پلانې زیره دا استازې دی دا پیش کېدلی شي انسان ته په خبر کې دا حدیث هم صحیح حدیث ہے امام بخاری اگر نقل کرے پخپل صحیح کی دارنگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائی دریم حدیث سازی کرکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وبینا انا نائم رائیت لی فی الجنہ وزو دو من ما پا جنت کی خپل زان ولی دوئی جیسے جنت تتلیم دا انبیاء خوب چوی دا وحی وی وی فیضا امراتن تتوسعو الى جانب قصر ناڅا پا یو زنانا یو جنی ما ولیدلا چې د یوې بنگلې سټ تاغه او دس کاو نماوي لمن هذا القصر دا بنگلاو دا محل چا دی وای کسان راته چې لعمر ابن الخطاب رضی الله عنه دا د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه زیری نو ما اراده لرلا چې زله ورنه وسم دی محل تل تماشه وکما وای فذكرت غیرته ما تر عمر بن الخطاب رضی الله عنه غیرت را پیاچ چې عمر خو ډیر غیرتی سړی دی په خپل کور کې چرته څوک بني ډېر انتهایی غیرتی سړی و ګوره په نورو زنانو د مؤمنانو په زنانو به هم غیرت کاو موږ عام عادت کار چې موږ په خپل زنانو غیرت کوو خو په پردو زنانو غیرت نه کوو هغه داسې غیرتی انسان او داسې پاک انسان چې په پردو زنانو به هم غیرت کاو نبی ته ویل یا رسول الله دې زنانو ته وی چې پرده شروع کی بدا پاسقان فاجران دا په دلار خصو کی ګرځي را ګرځي دی ویني لہذا دیو ته چې پر رکې او ته عمر وحی نه نازل شي ځان وته نشم ویلي الله حکم نازل کو بس پرده شروع دا سی غیرتی انسانو دومره غیرت ورته چې د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي سودا رضی الله عنها د شپې مانځه تر وتلې او جمعه تر اتلا او د پیغاګو کول یا سودای منغو په جان ترې ور چې د سودای وی حرس داو چې الله وحی نازله کی چې بند شي دا زنانا دومره غیرتی انسانو نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ما ته عمر غیرت رایا شو فولیت مدبرا بیرته بشام را روان شو چې کله دا حدیث بیان او دا خبره بیان ولا فبکا عمر استبجالاش وقال ویل اعریک اغار یا رسول الله نور څوک پرې خو پتا غیرت کوم ته زمون پلاری زو پتا باندې غیرت وکم دا حدیث هم دلیل په دې باندې چې جنت موجود دی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د عمر محرم په کې تللی دی دریم بحث هغه د اسماء الجنه چې مختصر ذکر کوم د جنت نمونه او آئنده کې به ان شاء الله د جنت نقشه چې کوم قران بیان کړی د پاینده جمعه کې به ان شاء الله تعالی د الله فضل کرم سره بیانو اول دوم د جنت قران کې الله ذکر کړی دار السلام کور د سلامتیا دویم دار المتقین کور د متقیانو دریم دار القرار کور د همیشه پاتې کېدلو مقام امین د امن ځای او پنځم د دار الاخره د آخرت کور او شپږم د جنت النعیم د نعمتونو جنت وم د جنت عدن جنت ته همیشه پاتې کېدلو دار الخلد راغلي دي نورم داسې اسماء او صفات ته راغلي دي لیکن دا مشهور نمونه داغه و نمونه تقریبا هغه من ذکر کړل دا جنت نمونه دي ان شاء الله تعالی د جنت مطالعه چې نور کوم بحث ته خوندور بحث ته الله فضل کرم سره ان شاء الله تعالی آینده جمعه کې باغ بیانو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين